یا خدایه ټول کلی مې ورپسې ګوټ په ګوټ وکتو پیدا نشو السلام علیکم بیا په خیر کېنه جوړې ورا خواشه خوري دې نه ورجوک شه لګو ای مزه صحیح مزه مګر ورا مې چې سار را پاسېدم کنه نو په کور کې دا چرګ هغه خپو چاپونه نو امرود مې پسې ولاړ غون کور مې پسې چان پچان کو واړه پیدا نشو چرګو دا راته وایي ستاسو دې کور ته خو نور داسې باري څوک نه دی چې ته وړو مړو خو به نه نیول واړو مړو دا درک دلته چته نه کي همدې ښځې خاوند دننه کور کې کوټه کې خوړلې دي خبر نه دی بیا چېر چا رپونه خو تړلی نه دی وته به یې بار به ګرځي چېرته په ټوپونو ووبونو را به شي که نه ټوله ورځ پسې موږ وګرځېدو ای بھائی ما ته غوږ کېده وه بس کې دا غوږونه پرېږدې دا څه چغې جوړې کړې دي دا چغې چا والي چې ته دا چغې ته وې دا مکان جلاګانې دې ورته کې بھائی دا نه خپل کور دې زما چې کوم ستا په ماسې غلی کېنه په تا خو څه تمیز نشته نه کې سړیتوب شته نه خیر په خیر کې او راځي د هغه ځای نه چرچرۍ مګې ځان ساده کړې خبرې ته له غوږ کېده بیا خبرې کوه چپ شه بیا ټریپره دا خبرې زده کړې کېنه د سپلو میخه ته خبرې کې خپل سمه خو زما دا ستا د اخرو شاګرد د غلا چلو و ته ماغه خوري خو څه توبه وستې ده دا خو نور د خبرو طریقه نه دي خو چې اخوازي او دی خو زما رول پسې دي ته دې خپلینه دي او وخت دا کګړې و جوړوم غټه خزه مړې ای بیا په دې نشي نه په خبرو دې له پلار د کور نه تل نه ذکر تربیت نه دې خاندان کې عزت نشته دا قصبت خلق خوازي ما ته نه وکړي ابي عزت ته کنه دا چې کومه په دې کور کې پرېخو کنه باغ مې په پټي کې نه دی پرېخې کنه ها دا پیری ویول چا ویول بس مکه نه وڅ شو نو پیدا بشي کنه څنګه پیدا شي هیڅ پروا په یو څه شو په ګوله باندې دې راځي کنه ها څه چل دی هغه دې ته ونه کړې ها وای په خیر راځي څنګه دا ټوپه سم کړه ما رو پکا دې ټوپه نه لري دا نه کاکا دا خوشاله شئ او دا څه نه کا ما دې توبې خدایا چرګ څه کو چرګ پیدا بل ما ته وکړي چرګ زما په دې چرګ زما په دې سر کې نه وځي او به هم ما ته وکړي دا ته ولادین نورم غټېږي نه ولې ورکوټ هم ولې ورکوټ یې نه دی سانډای چر څه شو نو ولې دا چرګ د ماته په ذمہواری کې پرېښود زه ستا د چرګ ټیکهدار یم چې ستا چرګ به دلته څارم په امرود کې به مو ته شپه تېروم او په انګړ کې به مو ته تړې به یې چې ته ګیدل به خوړې ما ته غوږ کې نه غته چې ترېشل ودرولې سبا د دا څوک په مخه کې ته بیا څه شو الله دې په مخه کې خبره وره تاسو دوانو چې صلاح وکړه کنه او اعلان کړم د کوټه کې خوړلې دي د دې چرګ بس نه کی ګوره یو خبره درته کوم چانسي ته خو چانسونه وې کنه زه ستا د چرګ ذمہوار نیم یو ځل مې درته ووې چرګ چې دی نو ما پکې پړې نه اچولې که تا پکې پړې اچو که نه دا دامود پسې به تړلو که مردارېده او که حلالېده څنګه مردارېدو وایي داسې ده مړو مال مې چې مردارېږي ګله روپۍ ګله ما ته غوږ کېده دا بچی ما په 10,000 روپۍ اخیستې او نن سبا یې رانه په 50,000 روپۍ غوښتو بل 10,000 روپۍ دي نه واخیستې دغلته یې دغه پر کلي دغه ډېران ته رانویلي وو دعا څه کړی چرګ به روپۍ ګله زه ستا نه غواړم چرګ ذمہوار نیم ولې به نه زه ذمہوار ما ته خبر د غوږ کېږه کومه چرګ دغه ته مې نه غواړي اخواشه سبا به نن سبا دا ښځه موږ ګورګوري دا غلا ته ودې په ما راوړه که دا نن نه پس د کومې ښځې رور دلته راغی زما نه بغیر اجازه نو په منځ بیا درباندې کوم دا د خو کور د ټیم راځي چې کوم کې مې زړه غواړي راځي او ته به دې کور ته نه راځې دا څنګه چې لسبیا واده ورېدل بیا مې درېیمه ښځه در باندې راولي چې دا ټول پی به م یخ شي یا مورې خدای او قرآن ته وګوره په ښځو د خدای تنور توتي ما چې دا کومې کړي خدایه ما دې خلاص کړې خدایه شکر دی چې دا د ګل میله وه چې دا کباړ مې پکې واخیستو خدایه دا کباړ هم د اور په بیه شوی دی خو زه دا مې ښه وکړه چې ځان نښه مې پکې یو سویټر واخیسته که نه پته نه لګي چې زما خوښې به کوم خواته وي هغه زړه ټانګه خو چې وځي که نه بیا راځي نه دی کور ته بیا ماته زړه یې رانستا کړه خدای دې دا واخلي چې دا ملک دې وزګار شي لورې بیا یې چا خبرې شروع کړې ستغې سپورې راځه راځه ستا صفت مې کړ راغلې راپسې و که نه
رالم لوري او دا دې سره وړل دا مې تاسو ته ښایسته د کباړ نه مزیدار سیټونه راوړل سوټ مې هم دله راوړل بنینونه مې هم دله راوړل او لوپټې مې هم دله راوړلې کینه د کباړ لوري د کباړ دا سپونه ځان سره سنبال کړه زه شکر د تعلیم یافته جینۍ یم د سا خوا دې خوا جینۍ نه چې ته باندې د کباړ نه سامانونه راوړې نو چې تعلیم یافته شوې نو اوس یې په ما راخرڅې تعلیم دی पता तालीम दा खर्चो मना माले है तब अंदर शेर के कपड़े वाला पा अंदर शेर के माला अमीर जोड़ का माले है तब गज़े के कपड़े वाला शॉपिंग राला रोड़ा दादा बाबा सिंह शॉपिंग रोड़ा ये दुनिया का बड़ी जगह खाऊन राउडी او ما تعالی خسته پیزارم راوړو لوپټې مې هم دله راوړلې سیټونه مې هم دله راوړل دا زما د وسه وه او دا به قصري ته تعالی که اندر شیر نه راوړی که کالي دله راوړی که پتري دله راوړي او پاتې شه دا دوه جوماته سبق دې ویلی دی په دې خو درله دا دماغ لاندې راوغورځول لورې ویم خو دې ستا زویم تبا کی او خو دې تام تبا کی خو دا څه خو ما ځان سره خپل کړی دي چې ما ستا په زوی نکاح تړلې ده ما خو هغه د دې لپاره کړو چې په هغه باندې به زما ملا مضبوطه شي ما ته څه پته لګېده چې هغه به زما د ملا تیر ماتوي دا ستا وخم دی دا ستا وخم دی لورې ښه ټیک زوی مې دی ځوان دی خلک یې د مخه شرمېږي او تا هغه پسې هره پاره شپه نښتې هره ورځ پسې نښتې دماغ دې ولښکت راوغورځول لازم له لیونی کړی دی زه خو یم چې هغه بله جینۍ نه دی اوس بیا هغه مشرۍ ښځه دی تا پسې نښتې وه خو یم ډېر ښه کار یې کوو چې تا پسې نښتې وه بس که خواخې بس کا ستا د خولې بواسیر ډېر دي ته 12 نه مخکې ګورې ما پسې ور ونه ډبوې او دا ولې د کباړ دې ځان سره سنبال کړي شلېږه ما چمچه رخ کوي یا چمچه رخ کوي بل کار دې نشته ول دغه ګورېدلي او ستا پې سر دی خدایه د دې ته ورنګین دلته پاتې شو دا څنګه اندورانې دي زمونږ موږ خو به داسې وخت نه تېرو د خویندو سره د ورونو سره د خواښې سره او د هینګور سره خدایه د دې اوسني دور چې لکۍ به دغه رنګیات تمشېږي زه مې ورته مې دې مور خواله مې راغلم ما له خود راځي چې هغه دوی د بعد د پولیس سپکه قسمانه رالي مګه دا سپکه هغه څنګه د خاندان نه هغه په دې ډېر نه خو بس ګوري یې ټیم لوري په ما خو دې را باندې راوکړي جوړه بله دې را باندې راوکړي جوړه د هغې صاحب کیس خو چې هغه دې بې عزته کړي نو ماله راشي دې څنګه د ګلې ماته وکړو دا مې د دې په قسمت کې وه لوري دا قسمت ته تکړې خاطر چې په کوم یا بوزي هلته دي دا عمده را باندې وکړه دا ښځه یاره خو جیب یې کړي دي جیب یې کړي دي بله خبره هم دی شوې خو مزدونه جیب یې ایستلي دي دې خولې نه نو ژبې به کوم نه چې ته به دا چلونه کوې ته دا ټول ولې هلته څه کولو زه تللی یم بلغمۍ یې کړه تللی یم که نه بلغمۍ کړه باسې ایسار کلی به ناجوړه ده غریبه دې کې دې سره ولیدو دې کې مې دله بنینونه راوړل لوري څادر مې دله راوړل جیب یې دی که نه یخ موسم دی او سوټ مې هم دله راوړل ښایسته سوټ مې هم دله راوړل یو مزېدار دا زغت کار دی دا به بیا ما شوم دا هغوی لري ما څنګه بیا به راځه جګړه کې چې دې راوړې ما یې راغلې نو مردلې وه خو نه شکرته ده نه شکرته ده ستا نه به نه بیا به دې سر دې ځمکې ته وایي خو بیا به مېرمان کې خو زه به کومو ته ور نه یم یو پوره به وایي چې بله ورکړو که نه یا نورې زه درته یم چې راشه په پورې لوبالي بس جاره ما ما هېڅ ضرورت به جوړتونه او ما سره جنګ جګړې کوي دې ورله ورکړو زما مونږ نه زما ورته ګوتو به نه کېږي که نه وایي جامې ورکړم چې زه خبره وکړم چې تخته شي زه کور تاسو مو تاسو سره قربان کړی دی څنګه انجان نه خدای اداره کړي دي دا عمده ځان سره په خپله پیدا کوم ته په خپله روان یې ټول عمر دا یاد ساته ساته به زه نه یم ټول عمر ښځه وړاندې ښځو دا دلته ډېر ناقصه قوم دی نو دا ما هم کوم که پوه دې نه وي خدای خبر چې سم مل هم کولی دا نو باندې ته څه شي ته خو هم ښځه کړه دا غونډه فساد جوړ نه کړي راځه ومې مخکې شي ډوډۍ وخوري زه ښځې نه خو زه د ډېر غټ خاندان یم موږ دا سپکې د دیني هم داسې کیسې ته تاریخ نه موږ نه کوو کور عمرانه وران کړی دی او تاسو تیر په یو پلیټ ټکې نه ناستې او نه یو کار کې لګېده دا چې په کار هم راغلي نه بیا ما ته پته لګېږي د دې رزق ثوابونه زما خاوند ته قبر کې ورسې او یا الله زما د کور نه جنګ جګړې ختمې کړي خدایه آمین بس بې ډوډۍ شروع کړه داوالو بسم الله الرحمن داوالو الرحیم کلمه ووایه ښه یا ښځه کلمه دې ووایه ये सड़िया दस दी ता तरकारी सुख दस पकड़ी
ولې ښځې څنګه ترکاري ده ښه مزېدار لوبیا ده لاون دی قیمه ده هر څه دي که نه اړو خوند پکې شته نه نه داسې ښځه ده او نه د لاسو برکت شته دغې به بیا چې د چرګوړي ته اړه شي چرګوډي یې ولا راوړه پاسه پاسه سړیا چې لو مېرج دې کوم ما دلته بازار نه کباب راوړه پاسه ما خو پرېږده ډوډۍ ته که نه بس شله خو لګي پاسه شابه چې لو مېرج دې کوم ما نه کباب راوړه پاسه یا لورې تاسو ټول عمر په روټۍ را سړی پاڅوئ یا لو مېرج څه ته وایي مالې خو چې تاړو لو مېرج راوړلې خو چې دا ښځه راباده شوې ده نو لو مېرج ولا راوړي مونږ خو چې تاړو ونه خورو دا لو مېرج چې لو مېرج راوړي نو خواږه پکې سیوا کوې خواږه نه مرچکي پکې سیوا کوه ته چک شغالې ما خو په لنټر راکېني خدای دې ته باندې راکېني چې مړه شي زه لو مېرج بدله راوړم دننه به یې وخوري په یوازې ځان تاسو ته کور کې دونه تربیت نه دی ښودلی مور پلار تاسو کور کې چېرته ډوډۍ په یو ځای خوړلې نه ده بیا روټۍ خوره روټۍ خو ما ته خبرې مه کوه خوره خیر دی مالګه به پکې کمه کوزي راوړي د لو مېرج بدله راوړي اوس چې چرې خوره دا ټول کار خو ستا د لاسه روان دې رزق هم پرېږده ماتې ده نه باندې رزق هم پرېږده داسې رزق د دې تېرېږي چې په بې عزتۍ نه یې خوړلی چپ شه هغه خو چپ شه خو تم دې خولي نه دوباره ورکړه که نه چپ شه نو په یو ځای لګېستی هغه زوی مړه بیا د روټۍ نه پاسو تاسو خو ښځې نه یاستې سم خاوندان یاستئ خورا ده کسبې دا ستا ټیټي په خپله ځان سره کړي دي ته واده په شپې خو راته ډېر غټې غټې ډیلات شتې نو درته شتلې نو اوس سړی دی نو ښې درته ویلې که نه لورې ای لورې کښېنه راځه روټۍ وکړئ ځان نه پرېښودم په میدان باندې دا قرن بس خوره ډکېږه تا سره هم چېرته کور کې چا تربیت نه دی ښودلی لورې دا تا ته چې خولې دي نو کومه د سړي د روټۍ ذات زده که ښه موږ مسلمانان یې کلمه ورته وایه یا الله شکر ده خدایه چې په مړه ګېډم رزق وخوړ خدایه رزق کې مې برکت دغه رنګ واچو کور کې مې اتفاق راولي یا الله پازه که نه مې دا لوښي ته وینځه زه ما څه کار دی چې زه لوښي وینځم ته پکې ډکه شوې ته یې وینځه زه به وینځم خو زما د وینځلو وخت نه دی زوی مې راته کارېږي په خدمت خو الله میلاوېږي دا وینځه دا لوښي ته مړه ګېډه روټۍ ته وخوړه وکړه ما وخوړله واقعي نو چې تا وخوړه نو پاسه ته یې وینځه که نه الله شکرته یا د جنریټر د انډل په شان دا ستا پوزه دې مې راته شه الله شکرته ښځې ای ګورګورې لورې دا که دا لوښي وینځه لور مې خدمت کوه خدمت الله میلاوېږي چې به ورې مړه شوې او لورې هم په مړه ګېډه مړه شو که نه مړه ګېډه مړه شو هغه بله ناره پاتې شوله دې له به هغه سیجې راوړي هغه به اوس دا مېرج به راوړي دا به پې ډکه شي خو چې زه ناره پاتې یم زما د سره هم نشته دا لوښي به ووینځه که نه بس تر غوړنده شي لو مېرج څه برګر نه دی چې زه به پې ډکه شمه لو مېرج د خوښې واده ته وایي خوښې واده دی دا غریب هم ناره پاتې شوه هغه دا لوښي خو وینځه که نه زه خو نشم وینځلی دا غواښې دې پاسه وه او چې دې وینځي سترګې ورته باندې روباسه چې دویمه ښځه دې راباندې کوله 2 روټۍ دې خواښې خوړې ما دې خوړلې چې زه لوښي وینځمه لورې دا دې سکول خرابه کړې تعلیم سره دماغ خراب شوي دي تعلیم ګونده مې تاج ورته ښځه راوله ویمه د سړي لور به دې چې ورته یم په دواړو ډانګ کېږي چې دا غوږونه مې درته پاره ستا په زي به زه ډانګ کېږم دواړو ډانګ کېږي تاسو په شان نه لورې تا نه یادوم ته خو خدمتي هغه ګریبانو د باندې ته خو خدمتي ته ماته ګرانه یې خو دا نه پېږي د تعلیم دې ذهن خراب کړی دی د خاندان له خدایه ما نه خو تعلیم ذهن خراب کو او دا تعلیم شي ذهن خراب کړی دي چې کټي مټي خبرې کې ما له تا ذهن خراب کو ما نه لوري ذهن خراب ما له دې ذهن خراب کو زما غږی له دې ذهن خراب دا تاسو باندې کې د اوربشو روټي خوړلې دي نو هغه دې ذهن خراب کړی دي په خاندان نه وي د رزق نه پاسه او سړیو او په دې کې څه وایي چې زما څنګه مور د چې دا غدین ګورې نه پوهه کوي اوس در سره وکم هغه د لادو باندې خو پرېوتې ما شپ شخصي چپ شه ته زما خاندان پسې خبرې مکو ته خو ستا پلار خو به چې کوم دي سرینده بیواله یا د سرینده ماغ لوري زما پلار پسې خبرې مه کوه هغه موږ په کوټه کې مزدور وو موږ مزدور زما پلار د غټ خاندان وو راځه لورې څه ورځه دا ستا که چالون ځان سره بوځه مردارانو لاخو ډک شو پکې دي وینځل په ما کې ځای نوکر یم د خلکو پرې بیا نه بدلېږي چې اوس زما مور که نه وایي د روپۍ ګل ښځه لاړه مټیزه او تښتېده د خلکو خولې بیا نه بدلېږي دا خو یو څه بل څه وایي او دا ګزمن سیاحانه نه هغه په دې غریب څنګه وریږي د روپۍ ګل الله دې واخله چې د مخلاص کښېنه په قلار
روپے ګل ته خیرې مه کوه د روپے ګل په چال کې چې کم سړی یا ښځه ګیره شي که نه نو هغه صرف او صرف په مرګ خلاصېږي په خیرو نه هسې خلک وایي وی ستمونه دې په زړه پولې پولې کړم او زه خو ستا مینې جانانه لیونی کړم ګوړه کې 50 دا خواخ یوازې زمانه دا ستم ده چې په دې لوښو کې ډکه شوه که نه نو ما لوښ وویځل ته وله دا میز لر که بس که ښځې بس که زما خواښې خو نه ده تیاره د غټو وریجو مجمه ده زما څه کار چې دا میزونه نه کوم او داسې کار که چې دا خواښې دې بوځه هلته ورته هغه پیپ ونیسه لږ یې صفا کړه ډېره خیرنه ده یته الله بیخو به زه سبا به تم خواښې جوړې شي بیا به دا ته مینګیان دې پیپ نیسي صفا کوي به دې خدای دې ستا بیخو باسي زما سله بیخو باسي زه چې کله خواښې جوړه شم که نه هغه بیا د هغې وخت خبرې دي حدمه چې څنګه دې په ما خوشحالي ورسکور کړه الله دې په تا خوشحالي ورسکور کړي په خوشحالۍ باندې پوه نه شي په تا خوشحالي دغې ښځې ورسکور کړې ده چې چا دا خدمتونه ته کې دغه خواښې دې څه ده خواښې کېله لورې هغه ډوډۍ پوهې نه کړلې خدایه زما انګیانې په قهر اخته کړې په ډوډۍ باندې پوهې نه کړو دا ټول کور یې اور سکور کړی دی خدایه پخوا به بنې وي په یو پلیټ به کېناستې په یو کټ کې به ډوډۍ خوړلې که د خویندو یا په قهر د باچا اخته شي چې ډوډۍ ته موږ ناست یو ته ولې کو پښتو کوله نو ته به هم ډکه شوې وې که نه نو ما خو دې له زوی خو دې له روټۍ راوړې وه که نه زما زوی خدایه د سینګیان دې در الله کړي چې ټول کور هله ورسکور کړی په هغه ډوډۍ باندې یو قسم پوهې نه شو بنې دې بنې خور کره به مې ورشم دا پولۍ به م ولې ډېرې پیسې خو نه وې خو د 100 روپو پولۍ مې وله راواغېښلې او که نور څه نه د چا ډوډۍ به م وکړه وکړم هغې بله خبره ځان له به د څه چانس و زبردست میا یا خدایا څنګه ما الله مې ځان له ماته کړه دا سپیناکار مې دیوالونو خراب کړ سپومې یا سپومې دا ورشه هلته به وشم دا پولې به م بله ورکړم وای خدایه ډوبه شومه دا خو مې لالا راغی راځه لالا راځه السلام علیکم روغېږه څه کله په یوه دی او کله په مخکې ځي او خو دا ته څه کې روغېږه که نه راځه کېنه لالا صبر هغې بلې سپینچکې بیا هغه بټونه هم داسې کړي دي ډېر ډېر وخت یې وخوړه او په داسې کې راځه خفه کېږه مه خورې یم څه پوزړو کورم دی دا وګوره ډوډۍ پدې پرتې دي په لاشته کې یم تاله مې دې پولۍ راوړئ ها پولۍ درانه راوړئ لالا چې د کمې ورځې نه دغه سپینچکې په دغې کور کې ده که نه نه د دې کور خوند مزه نشته یې ګورګورې زما دې لالا نه یو پیالې چای راوړه دا به نیسي چې دغه چای راوړمه هلته ته زما مېلمانه راډېرې چای پخې کړه دا خاص پیمې ډېر وکړه د دوا سره هم په میزه کې نشته دا خو جبوره ده دا ستا چې خور را سره کوي هغه ورسره زه کوم زما ورور راځي نو د سپو سړو خیال کوي هغې چې ورغې ستا ورور څه سړی خو نه دی سپک دت دی داسې سړی ته خو سپک دت دی خلا بس کنچکې ښځې جبورې مجھے دې ښځه جبه دې کړې ده دا جګدلې سر لرولم ته په ما د جګ سر لرولې زموږ ستا ده دغه لرګې دې سر لرولې غرونه ده ته به څوک یې زما پیمان دا را چې د دې کوره یې پیلوغه وباسم بخاوه چا باندې او روپۍ ګل ستا خاوند خو تا ته داسې نظر کوي لکه د زړې چیچرې هغه هسې کوي اوس شي پته به لګي یو خبره ته کوم سپومې ته دې ته وګوره ته یاده ډک چیندختې دې کټ ته راځه راځه دا چیندخ دا چې څنګه دې خور سپکه ده که نه داسې تم سپکې سړی نه او چې څنګه ته سپکې داسې ستا هم مور هم سپکه ده ټولې مړې په کوڅې کې بنجاري خلڅه کړې ده راځه لالا کېږه چې زه دله پخه کړمه دا د سپک سړي لور ده ما وی پخیر سبحانه بخیر علي دا خو مړه ستړی وشي نه غواړي اسلمه یو خبره ته کومه بله ورځ هغه سبزي چې وړې وه که نه نو زما خیال دی هغه تاسو زما د کوټې نه وړې وه ما خپلې ګوتې شمارلې دي چل را پیدا که خیټه کې بیا ټولې یا ښځې ورپسې مېړه وچوده خدای وله وبا راوله چې چرګې نه یاره بس ګوره سپوږمۍ ستا دا ورور ګورې 1 نمبر غټ دی زما په ورور الزام مه لګوه غټه آی ښځې رور دی ستا دا ورور دی خدای شته په ته غریبه ما نه چا لګ نه کړی مې پټندې دي کړي چې خال اوس وګوره داسې غل خو ستا غرور دی چې په کلي کې یو څیز هم
پرې نه غوسته د حکومت دشمن د ټولې د PDS تلې پټې کړې بس وایم خبره درته نه کوم خو یو خبره درته کومه چې ښځې د ده دا رور چې دی که نه نو دا ما نه ابله ورځې ما نه موړې پټې کړي دي ګوپیانې پټې کړي په ایمان کې یې پرېږدم اوس کې سر کرښې لراړو زما ورور پسې د غونډو مر خبرې کړي دا یک نمبر خلکو کټاغه زما ورور ته دې ځای نه مولې ګوپیا جوړې د خور مالې دي وړي دي نو ولې زه دلته څه پودره تېرم څه دا هم د هغې د ورور خور کور دی ته خو د ښځې په نامه هغه شرم دی ستا مثال خو د سقا ام دی چې په سپین کاټن دا غورځي بیا دې په بلیچ هم نه ځي خپله مردار مې دا ښځه به دې پېکې او تاسو دواړو زما چرګ خوړلي دي نو وایم په تخته به دله وبېږي خو ما له دا خدای شته پرې دلې ته په تخته وبېږي دلې وځولي ویمه د چوني سړی جاروګې چپ شپ وایي چې ما پسې خبرونه کوي زما ورور پسې مې دا خله سمه خوله وګورې مله خولې کې دې حد باندې غاښونه یا بی حکومت